یو داسې میلمه له ما بلنه ورکړې ده چې هغه ډېر صفایي پسند دی، په خپله هم صفا سوتره ګرځي او صفایي هم کوي د څه شي د جیبونو. راځي زه خو ورته نه یم، خو خلک ورته وایي ګرڼ کپ. ښه دا راته ووایه چې دا جیبونه وهل دې کله راځي شروع کړي؟ نو کله چې په دې معاشره کې ګڼ کپان زیات شو نو زه یوازې پاتې شم، ما راشه تم دا کار شروع کړ. نه معاشره کې څنګه زیات شو؟ نو معاشره کې چې دکاندار له ورشي یا د قینچي کې جیب ده نه وي چې په بس کې کېنئ جي کلنډر به دې کېنئ، زه بخار تکاري به د نوښار والي نو چې څه ته پاتې شي سورلی سره اتې زمونږ ملګري وایي صاحب که دفتر ته لاړ شي جي بغیر جیب والو ستا کار نه کېږي جي، که کور ته لاړ شي ښځه ستا جیب وایي هغې نه هلته دکاندار وایي. ښه دا راته ووایه چې د ټولو نه اول دی د چا جیب والو؟ د خپل پلار. د خپل پلار نه دی څنګه جیب والو؟ هغه بل چا نه والو. ولې هغه هم ګڼ کپ دی؟ نه جي هغه دلال دی د څاروو منډۍ کې. هغې نه پس د چا نه جیب ووالو؟ بس جی بیا مې د یو سړي جیب وو، بس پوه شو را باندې ویې لکه ګڼ کپ دی، بس ما منډه کړه مې ګڼ کپ دی. بس جي یو سړي بس پسې منډه واله هغې ونیو وهل هغه وخوړه. وهل هغه وخوړه. ښه دا ته دا جیب وې څنګه؟ نه چې اوس تم دا کار شروع کې خدای ظالمه بس دې کې ګټه که نه زینکار ته څه له لاسه چې بوډا سړی دا منډم نه. ګوره جي بس دا جي د پردې یو خبره تاسو ته به جي زه راز ښکاره کړم جي. ګڼکپي جي داسې شی دی لکه ما سره یو سړی په دې سیټ ناست دی که نه جي، نو هغه له زه په دې اوږه زور کړم، نه خو په اوږه شي جي ویلر کاله که لاس اخوا که اخوا ته جي ما جیب والی. اوس جي موږ موبایل ګڼکپي کوو جي، پخوا خو به جي موږ موټرو که میلو ته به لاړو جیبونه میبونه به مو وال جي. اوس کلي نه موټر کې راسپاري شو جي داسې سفید پوسه سړي وګوره موږ وایي بی جانه چېرته ځې؟ وایي ښار ته. به جي ځان سره کېنه موږ وایي راځه موږ هم ځو. به جي چې کوزېږي موږ ته ګاډي ګاډي کې جیب وایي. ښه دا کار اوس هم کې که نه پرېښې دی؟ نه جي شکر دی جي خدای له به جواب ورکو جي. دا تا نه خو میاسې جي خپله تجربه هغه شته که نه جي؟ اوس مې جي دا کار خدای شته جي پرېښې. نو اوس څه کې؟ اوس جي بس به جي اوس یو څه وخت مې جي دا کار کولو چې ما یو دوه کسان به مې وجنګول، بیا به مې جي د هغې روغ او که نو بس نیمې به مې یو نه واخېستې نیمې مې بل نه به واخېستې. اوس هم دا کې؟ نه جي خدای له به جواب ورکړو. داسې اوس څه کې؟ نه جي شکر الحمدلله اوس ته خدای ډېر رحم. حلال رزق ګټئ. حلال رزق